د محصلینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر نابینایان د خپلو ټولنیزو او ښوونیزو ستونزو په اړوند د غږ پورته کولو په موخه راټول شوي دي. دوی د افغانستان له اسلامي امارت څخه غواړي چې د دوی د زده کړیزو او نورو ټولنیزو ستونزو د هواري په برخه کې دي جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. دوی زیاتوي چې د متخصصو استادانو د نشتون له امله ګڼ شمېر نابینایان او کاڼه کسان دولتي پوهنتونونو ته لار نه مومي او یا هم خصوصي پوهنتونونو ته مخه کوي. در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه باید اساتیدی که با خط بریل شیوه نگارش نابینایا و زبان اشاره مخصوص ناشنوایا بلد باشند اشتراک نموده تا فارغ تحصیلای از ولایات نیست در میان نابینایان و ناشنوایان داشته باشیم. توسط تحصیل که یک بخش یک رکن بسیار مهم جامعه را تشکیل میده، اینا بخوانند، درس بخوانند، تحصیلات خود ادامه بدن، به پایان برسانند تا یک مستر خوب، یک خدمتگزار به جامعه خود تقدیم شود. د معلولینو د حقونو یو شمېر فعالان د پوهې پر ارزښت د ټینګار ترڅنګ له مسؤلینو غواړي ترڅو په پوهنتونونو کې د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه معلولیت لرونکو خلکو ته د شاملېدو زمینه برابره کړي. دوی همداراز وایي هغه معلولین چې د حرکت لپاره ویلچرونه کاروي باید د تګ راتګ لپاره ورته اسانتیاوې برابر شي. فکر میکنم که باید توجه جدی داشته باشند در قسمت تحصیل دانشجوها بخصوص افراد اشخاصی که دارای معلولیت هستند باید توجه جدی داشته باشند. زمینه را مساعد کند تا که در ولایت بلخ زمینه امتحانات کنکور فراهم شود که تا ما هم بتوانیم نه تنها ما که سایر اشخاص دارای معلولیت که مثل ما از امتحانات کنکور باز ماندن بتوانند که در ولایت مربوطه خود بتوانند امی امتحانات زمینه فراهم شد. د یادونې وړ ده چې د کانکور ازموینې ملي ادارې د راتلونکي کال د کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی او په ولایتونو کې به دغه بهیر د مرغومې تر 13 نیټې پورې دوام ولري. خو یو شمېر نابینایان وایي چې د ځانګړو استادانو د نشتون له امله چې د بریل یا د اشارو ژبې له کلتور سره بلد وي دوی د کانکور په ولایتي ازموینه کې ګډون نشي کولی او اړ دي څو د دغې ازموینې لپاره کابل ته لاړ شي.